الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمخکنی درس کې د قربانی شرطونه د قربانی حکم بیان په نننی درس کې با د قربانی فضیلت او بهتری بیان کو. د قربانی فضیلت او بهتری د پاره همدا کافی ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بکولا، صحابه کرامو بکولا. د الله رسول فرمایلی دي چې د چا وس کېږي ورانه شي مسجد زموږ مصلا عیدګاه ته دې نه راځي، چې د چا نه به د وخت نه مخکې شو د الله نبی به ورته دوباره حکم کو چې دا بیا وکړه، نو دا ډېر زیات تاکید دی. او د الله د نبی د هر یو عمل او هر یو طریقه د بشماره فائدونه ډکه ده. د دې په باره کې چې احادیث کوم خاص په فضیلت کې راغلي دي هغه بس ضعیف دي، پای کې صحیح روایت نشته چې علما هغه ذکر کوي او هر یو داغه نه ضعیف دي. لکه یو روایت ابن ماجه ترمذی نقل کړی دی د عائشه رضی الله عنها نه، هغه فرمای ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا احب الى الله عز وجل من هراقة الدم. بني آدم په ورځ د لوی اختر باندې هیڅ عمل نه کوي چې الله ته د وینې توی کېدلو نه ډېر محبوبي. دا د قربانۍ څاروی به په ورځ د قیامت کې راځي د سره د خپلو ښکرو یختانو سویو او ویني، او دا وینه چې د الله رب العالمین نه په لوی مرتبه کې په لوی مقام کې پریوزي چې لا پزمکه باندې پریوتلی نه. او دې روایت کې لیث ابن ابي سلیم ضعیف او اسماعیل ابن عیاش ضعیف. یو بل روایت امام احمد ابن ماجه حاکم نقل کړی دی چې زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله دا اضاحی دا قربانی څه شی دی؟ ویل دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دی. نو دوی ویل چې زمونږ به پکې څه اجر وي؟ نبی علیه السلام فرمایل د هر یخته په سر ستاسو د پاره یو نیکی لیکل کېږي. د دې په سند کې نافع ابن الحارث الاعمى متروک دی. یو بل روایت امام بیهقی طبرانی نقل کړی دی چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي ما انفقت الورق في شيء افضل من نحيره في يوم عيد. دا اختر په ورځ باندې چې څومره سيزونو کې ته پیسې خرچ کړې د قربانۍ نه پکې بهترین عبادت نشته. روایت کې ضعف. یو بل روایت امام حاکم نقل کړی دی دا ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها ته ویل چې پاسه خپل قربانی خواته حاضر شه، ځکه پاولنی ساس کې د ویني کې تا ته ټول ګناهونه معاف کیږي. د په سند کې عطیه هغه ضعیف او ابو حمزه هغه ضعیف. یو بل روایت کې راځي د علی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې چا قربانی د نفس په خوخی باندې وکړه او ثواب د الله په وړاندې باندې طلب کو، نو دغه انسان ته دا قربانی به د جهنم د اور نه حجاب او پردش. د دې په سند کې نخعی کذاب دی. د اختر د لس ورځو د ذوالحجې د لس ورځو فضیلت او بهتری. کله چې د لوی اختر میش نشي نو دغه ورځ دغه لس ورځې بهترین ورځې دي چې الله رب العالمین ته په دې کې عبادت تر ټولو عبادتونو ډېر بهترین دي.
حدیث امام ابو داود ترمذی په صحیح سند باندې نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. اس ورځ نشته چې نیک عمل پکې الله رب العالمین ته ډیر محبوب دي. دې ورځونه هیڅ عبادت د دې عبادت ثواب ته نه رسیږي. صحابه عرض وکړ یا رسول الله د جهاد ثواب هم د دې عبادت ثواب ته نه رسیږي؟ ویل نه، د جهاد ثواب هم نه رسیږي مګر هغه انسان چې هغه خپل نفس او مال میدان جهاد ته حاضر کی، نفس شهید شي او مال د الله په لار کې خرچ شي. یعنی د دې ورځو عبادت کول دومره ثواب دی لکه یو سړی چې د الله په لار کې خپل سر قرباني کی او خپل مال د الله په لار کې خرچ کی. همدغه رنګي نو په دې ورځو کې څه عبادت کول پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت ده چې هغه با دا فرمایل چې تاسو په دې ورځو کې د الله ذکر ډیر کوئ، فاکثروا فیها من التسبیح والتحلیل والتحمید. تاسو په دې ورځو کې دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ډیر وایي. امام بخاری رحمه الله د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت نقل کړی دی چې هغه با په دې له ورځو کې بازار ته وتل، په بازار کې به تکبیرات ویلا او خلکو به هم د دې په تکبیرات باندې تکبیرات ویل. نو دا د الله د ذکر ورځ دي، د تکبیرات ورځ دي. دویم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک روایت راځي وي اربع لم يكن النبي صلی الله علیه وسلم يدعهن. امام نسائی دا روایت نقل کړی دی او شیخ البانی صحیح کړی. سلور سيزونه دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغا بالکل نه پرې خدل. یو پاره کې د دې لس ورځې روزي، نه ورځې او لسم ورځ د اختر چې تر قرباني پورې مساګ ده، دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پرې خدلې. نو دویم دا غینه روزه، دریم ټول د خیر اعمال، هر هغه څه چې عمل صالح وي او انسان په الله رب العالمین ته تقرب حاصلای باید مؤمن په دې لسو ورځو کې وکي. په دې لسو ورځو کې به قرباني کوون کې انسان یختان نه خړی نه کټ کوي او نه به نوکان پرې کوي. همدغه وجه ده چې سعید ابن المسیب، ربیعه، احمد، اسحاق، داود هغه وی چې په دې ورځو کې نوکان پرې کول او یختان کټ کول هغه حرام دي او پرې خوذل فرض دي په قرباني کوون کې انسانانو باندې. امام شافعی وی چې نه پرې کول مکروه په کراهت تنزیهی سره دی او حرام نه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی چې او یو روایت د امام مالک نه دی هغه چې کراهیت هم نه لري. بهتره قول هم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا او د نوکان کټ کول، یختان پرې کول په دې ورځ کې باید قرباني کوون کې انسان ونی. حدیث د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نقل دی، فرمای اذا رأيتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. کله چې تاسو د ذل حجې میاش ولید لا یو تن اراده لري چې هغه د اضحیو کی، نو هغه د خپل یختان او خپل نوکان نکټ کوي. اوس که یو سړی د قربانۍ طاقت نه لري نو هغه بس چل کوي او هغه به هم هغه نه مانی نوکان کټ کول او یختان کټ کول هم ناروا دي. په دې حدیث د ام سلمہ نه دا معلومیږي چې دا صرف هغه انسان د پاره ناروا دي چې کوم یو انسان اضحیه کوي ځکه و اراد احدکم ان یضحی. په یو روایت کې راغلی دی چې هغه روایت ضعیف د امام نسائی، دارقطنی، ابن حبان نقل کړی دی چې دا غي نه معلومیږي چې ټول خلک به هم د سکی. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
ته یو سړی راله ورته ویل چې یا رسول الله تا په اضحیه باندې حکم کړی دی او دا د دې امت دپاره د اختر ورځ ده که یو سړی صرف د پیو څاروی ومومي نو په هغې باندې د اضحیه وکړي ویل نه هغه خو مه اضحیه کوه ځکه بچیان به دې په غیر د پیو نه پاتې شي ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله تخپل نوکان کټکا د اختر په ورځ باندې بریتان کټکا زرناف اختان او خرایا دستا اضحیه ده نو چې نوکان کټکا اختان خړی زرناف اختان خړی دا ال چې مخ کې پریخي دی له سورزو کې کله سورزو کې خستې به خو نه خستل کیږي نو د دې نه بعض علماء استدلال کړی دی چې څوک قرباني نه کوي هغه به هم نه خړی او یو نوکان به نه کټکي لیکن دا روایت ضعیف دی چې شیخ البانی رحمه الله ضعیف ابو داود کې نقل کړی دی هذا وبالله عز وجل